حمزه د خوږ اشنا به درته څه صفت کم ګوړه چې د کمې ډډې سکې نه خوږوي شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربانه دی. موږ نن د مرغوز دیوان ته راغلي یو د ګنو به د ګاڼۍ به خبره کوو. دا یو پخوانی د دې ګوړې د ایستلو ماشین دی، دې ته ګاڼۍ وایي. دا ګني دي او دغه ګاڼۍ ده. پخوا به دغه ګاڼۍ چې کومه ده نو غویانو ګرځوله. زموږ د یاداشت نه مخکې دا په اشنغر کې وبره په ټول پښتونخوا کې د دې علاقې ګوړه ښایسته ګوړه ده او ښکلې ګوړه کوي. د چینای نه پاکه ده لکه دا ګاڼۍ ده که نه، دا به پخوا په غویانو تاوېده، اوس دا په دې جرنیټر تاویږي په دې سیسټم. لکه دا غونډان دي د دې او هغه ځای د دې خوله ده، نو اوس پکې چې کوم دی نو 2 کسه ګني ورکوي. پخوا به پکې یو کس چې دې کې به کوم ګني ورکول هغې ته به پیړي وي، پیړمار به ورته وي. دا پیړ دی. پخوا به په دې کلبه ګرځېده، یو به منډي و یو به چرمباز و او هغه به ګاڼی چې دی نو دا چرمباز ته اسانه او منډي ته ګرانه. یو ټپه یوه شک ویلې ده، وایي د لیونی د پلار غوبل دی، زما ناکام د چرمباز به چلوم. چرمباز به په اوږده کې را تاوېده نو به دوره غر کو په غنمو کې، چې کوم سړی به ورسره و نو هغه به هم په غنمو کې غر کو. دا خشاک ته دې ته ګډه وایي. دا ګډه ورته به دې وایي چې نیمه پاتره یې چوي نیم پوږه چوي. نو دا دی ګډوډۍ جوکمار، هغه جوکمار دی دا چې کوم مور بلی د جوکمار وایي. نو دا ګډه جوړی چې رستو لپاره ورته اسانه او دې سړي ته چې هغه دې ګډوډۍ وایي پې دننه وروږي. دا زامبیل دی دې کې را پوږ موږ پاترای ماترای دغه څیزونه ګني مني دا دې کې وړي دې ته زامبیل وایي. دا پخ شوې ګوړه ده، دا چې ده اتره ده، دې ته تیشی وایي، دې ته رمبې وایي. دا هم رمبې دی او دا هم رمبې دی. دا دواړه تیشی دي. دا رمبې دی، دا تیشی دي. 24 ټیمان اوبه دي دا او د دې نه تقریبا دا 15-16 دړی ګوړه جوړېږي. 15-16 دړی ګوړه دې جوړېږي. اوس دا کړایې چې کوم دی دا پور سوری شه پوخ دی، بس پخېدو ته نږدې دی. هغه چې کوم دی نو دا سمسای را دغه صابونی ګوړه پکې جوړه پرته ده. ساجي دا پور تاسو څومره ټایم کې؟ پخوا خو به 3 غنټې پې لګېدې، اوس پې څومره ټایم لګي؟ اوس دې پې 2 غنټې ټایم لګي. 2 غنټې؟ دا ولې؟ دا بس دغه سره د هوا جال سره سیسټم سره بنای جوړې شوي دي لکه او خشاک هم د وچ او د لون او خشاک پکې مسالې دي چې لږ لون دي 3 غنټې په کم 3 غنټې چې سورې شي نو بیا راچوي. او دي چې لخته راځي ګورو په خول لکه مشري لکه ګوړي. بالکل ها او دي بالکل. دا درازه سول پورو باسي سالور وباسو جی سار 15 بجې غاڼې تړو. حاجی ښا دا سالورم پور دی اوس تقریبا سالورم پور دی او د شپې نو شپې نه ګرځو جی شپې نه ګرځو او دا اوس لکه ګوړه پخه شو. دا پخه شو او جی دا تاسو ولیدل لکه 100 دړای وای دا تقریبا 17-18 دړای وای. موجای بصوره دا جی 9000 روپۍ باندې 75 کیلو ورته لکه 15 دړای وای. لکه په یو پور کې جوکمار پیړمار له سوره ایسور کې یو پور کې 2 سیره پور ورکوي. جوکمار له 2 سیره پیرما یو پیرما او 2 سیره ستاره 2 سیره ستاره. او جی صحیح دی. دا بل ملګری مونږ سره ناست تاسو ته کوم چې تاسو نوم نه رقم کړی. السلام علیکم مولانا، زه
تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو د مرغوز سیمې ته راغلی یو دلته غاڼې کې ناس یې موږ هم ملاقات تاسو سره ډیر زیات خوشاله شو او دا پروګرام مسافر هم ګوري نو مطلب دا چې مسافر هم په خوشحاليږي تاسو له ډاډ در کوم زه فیاض نوم مې ای سی پی سره تعلق ساتم او ډیر خوشاله شوم چې تاسو دا پروګرام مولید او تاسو د مینوالو د لپاره راغلی یو خاص کر د مسافرو لپاره ډیر زیات خوشاله شوم جی یره چې غاڼې تراله منو لکه کزو تاسو دا ووم کنه چې لکه مونږ خپل د مشرانو وخت مونږ ته لګ را یاد دي چې دغه یو ډېر خپل تعلقات زبان او یو ډېر خپل داسې بیماری بنوي وجه د چینی د کنه اوس داسې لکه دا ګوړې به د مشرانو په خپل ساده خوراکونه استعمالولو ډېر خپل وخت په تیرې د ډېر مزیداري به ډېر د ژوند به ډېر خپل وخت په اتفاق په خوشحالي به تیرې دو که مسافر بمو نو دا غاڼې دی چالو کړی د مسافرو د پارم دلته نه دا ګوړه جوړه شو مثالدار د کی هر قسم میوه واچي دا استاد په وړاندې جوړه شو دا به د مسافرو د لپاره جوړه شوی نو زه بس اخیری کې دا وایم چې زما په ټول مسافرو سلام دی دا مې کلام دی چې غلام د ټولو یم دا ګوړه تیار شو په چکای کیږي یو طرف ته بل طرف ته راټول شو په تیشایو پر امبي دي کسانو سره وړو سره یو تیشای دا یو رمبيره او یو طرف ته بل طرف ته وزري درې دوه سلور کسان کینی او دای به یو زدي بس دغه ټیکار کې بلاس لوندای او چکای بکای دغه ته بلوندې غورځيږي خو یو دوه درې شیرونه وامه چې حمزه د خوګ اشنا به درته صفات کم حمزه د خوګ اشنا به درته صفات کم ګوړه چې د کمې ډډې سکه نه خوګي حد جی حد ګوړه چې د کمې ډډې سکه نه خوګي د فولکلور او ټاپره چې ما په کرکړو کې شریک کا او زیاړې و زخرم او سره به تعالی درکوم حد جی حد